د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی. نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصوي، غاړه به دې خلاصوي، قرض دې خلاص شو. خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو انسان روجه کې یو پیشمنی دی او یو روجه ماتی دی. چې څوک پیشمنی کوي السحور فیه برکتون، نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کی برکت تے، وجود مضبوط شي، عبادت تا بتکڑا شي. بعد سړی وی ناولې پاسی، ناولې پیجنې څنګه د کټ کې پاسی خوله کې اوبه واچي او چیوس کې اوبه ودشي، دې ته ناولې وی ناولې. د منځ مرتبه د روجې نه زیاته ده ګورې په فرضیت کې. په روجم فرض ده او منځم فرض، د منځ مرتبه پې زیاته ده. نو منځ د سم لاس دی هغه دې ونه کو روجه نیسې او پیشمنی دې پرېښود، دا بدقسمت انسان دی، ډېر زیات بدقسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل با هلمو الی الغداء المبارک، اے صحابو راشه دې برکتی خوراک لراشه. پیشمنی به ورته یادو. نو پیشمنی خوراک سنت دی، د نبی علیہ السلام طریقه ده. پاسېدل ورله پکار دی او بهتر طریقه دا د زمارونو چې سړی پاسی او دی اودس وکړي، اودس نه پس پیشمني وکړي او بیا ډېره ښکلې موقره تهجد بنده وکړي. 8 رکاته کم از کم، 2 رکاتم کولی شي، 4 کولی شي، 6 کولی شي. 8 رکاته تهجد وکړه، دې نه زیات که څوک کوي هم کولی شي. ښه مزېدار تهجد وکړه، دغه وخت کې د الله ذکر او اذکار وکړه او د الله په حضور کې د خپلو ګناهونو معافي وغواړه. یا الله وایي زه ډېر ګناهګار یم. واقعي مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې. دا سوال کوي او د جهنم نه امان وغواړه، یا الله مال د جهنم نه امان راکې. نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 سیزونه وی په روجه کې 4 سیزونه وغواړئ د الله نه، 4 کارونو کې 4. دا د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی دا 4 کې 2 چې دي، یو د الله ذکر وکړئ، ذکر باندې الله ډېر خوشحالیږي. او دویم د الله نه بخنه غواړي، استغفار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ذکر ډېر بے فضیلت دی. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ، وی الله ما ته داسې شی وښایه چې زه پې تا ته ډېر زیات در نږدې شم. وی الله یادوه، ذکر کوه، لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته، ذکر کوه. وی الله وی دا خو ټول خلق کوي، ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه کوي او صرف زه یې کومه. وی اے موسی که دا ټوله دنیا دا ځمکه وواړه اسمانونه دا د تلې په یو چابړي کې واچې او دا ذکر په بل چابړي کې واچې، دا ما دا ذکر پې درنیږي. که ټول خلک یې وایي نو وایي دی که نه، خو د دې نه بهتر شی بل نشته. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو خو ذکر کوی د الله، لا اله الا الله، دا خامخا وایه. او دویم استغفار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او که چاله دا اوږد نه ورځي سید الاستغفار دی ته وایي استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه. او که دام نه درځي صرف استغفر الله وایه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یا الله د هرې ګناه نه ستا په ذات بخنه غواړم، ته مې د ګناه نه پاک کې الله. حضرت حسن بصري له یو سړی راغی، وی ډېر زیات ګناهګار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی ډېر غریب یم، څه دم راته وښایه، وی استغفار وایه. بل یو سړی راغی، وی صاحب نارینه اولاد مې نشته، وی استغفار ډېر زیات وایه. بل یو سړی راغی، وی خلق مې عزت نه کوي، وی استغفار وایه. بل یو سړی راغی، وی صاحب قرضدار یم، وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی بل څه دې زده دي که دا یو ټکې دې زده کړی؟ اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکوي، بل بیمار راشي هغه له بل دارو ورکوي، بل بیمار راشي هغه له بل دارو. نو تاله چې څوک راځي دا یو ټکې ورته ښیه استغفار وایه. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وایي وی هغه شیخ یم چې الله مونږ ته قرآن کې ښولی دی، او قرآن کې الله په استغفار 9 وعدې کړي دي، 9. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. وی که ګناه دې زیاتی
او د الله نه بخنه غوښتل غواړې استغفار وای الله به دې وبخي. دا یو یرسل السماء علیکم مدرارا فقحتی نو باران نه کیږي استغفار وای الله او بارانو کی. ویمددکم باموال وبنین که مال دینی دری شو زامن دینی سلور شو. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا باغون دینی نهرون دینی. دا اللہ نا استغفار وی اللہ بیدر کی. اور پسے وی مالکم لا ترجون للہ وقارا کسوک دی عزت نہ کئی بیزت اگر دے پا دنیا کے استغفار وی رب العالمین بدل عزت تر کی. نو دا اللہ گناہون اب معاف کے دل زامن شو نهرون شو باغون شو عزت شو بچی شو او یو بل کم یو شو. دا او وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پہ استغفار کردی دی کہ دا او وعدہ بدل رب العالمین در کی بخنق وعدہ استغفار. او دویم دا استغفار فیدہ صدا مونگ چی پا کم غم کے گیر یو دا غیر پار الوی دم دلوی دم. ہر انسان پا دے غم کے گیر دے چی اللہ ستا پا قہر او غضب کرا گیر نشم. بعض وقت پہ انسان کے بیمارے راشی دا خدای قہر او غضبی دشمنے راشی دا اللہ قہر او غضبی مقدمی راشی دا اللہ قہر او غضبی روان راشی دا اللہ قہر او غضبی. نبی کریم صلی اللہ قرآن حکیم کے اللہ فرمائی قرآن کے وی دا اللہ دا قہر او دا غضب دا پارا دو دم دی دوا. وما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم. یو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک وجود دا اللہ رسولہ ترسو چی تپا دی خپل امت کی موجودی دا خپل قہر او غضب نرا لے گا. یو دا نبی علیہ السلام مبارک وجود. او دویم سے چی دے وما کان اللہ معذب سنگ دے وهم یستغفرون ترسو چی دی استغفار وی دا ما قہر او غضب پہ نرا دی. نو دا نبی علیہ السلام مبارک وجود ترسو چی پہ دنیا کی حیات نو تر اغی پوری خوب دا اللہ قہر او غضب نرازی. او کداغین پس یو سلی یریگی کہ پا ما دا اللہ قہر راغی غضب دے استغفار دیر زیاد ہوئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دا اللہ قہر او دا اللہ غضب پہ نرازی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روجہ کے سو سیزونا خول دو سیزونا یو دا اللہ ذکر او یو استغفار. یاد بمی کبا یاد نوی دا اللہ ذکر دویم سشی استغفار دیر جاتے وائے. او دو سیزونا دا سری چی دا غینا خواسم خلاصی نشتنو ام پاکی کوئے نبی علیہ السلام فرمائی اغسری یو دا اور نمافی غوارے یو جنت دا اور نمافی و جنت. نو سلور سیزونا شو دا مارونو یو استغفار یو دا اللہ ذکر یو دا اللہ نا جنت غختل یو دا اور نمافی غختل. بس یا اللہ دا اور نم اخلاص کے پا پختو کی خیر دیوایا اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. نبی علیہ السلام بوی اللہ ستا رضا و جنت غوارم واعوذ بک من سخطک والنار او اللہ ستا دا قہر او ستا دا جہنم دا اور نا پناہ غوارم. نو خیر دے پا پختو کی وایا یا اللہ ستا رضا و جنت غوارم یا اللہ ستا دا قہر نا ستا دا اور نا پناہ غوارم. دا سارا و ما خام وائے او ذکر و استغفار لڑیر زور ورکوے. دویم دا رمضان دا روجی برکت سدی رونو رو جماعتے او رو جماعتے چی بیا پخپل رو جماعتے بلم رو جماعتے ورکا. نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چی بل رو جماعتے ورکا دا اغی سڑی چی سمر اجر و ثواب کی گی دمر با اللہ دلم ورکی چاچی رو جماعتے ورکڑی دا اغا با کمی گی نا دا مواجی دا بابا کم شی نا دا اغا با کمی گی نا خود آغا برابر با اللہ دلم ورکی. نو صحابہ کو غریبانو وی سیب چا سر رو جماعتی وی دا خودیر خلق بی چی آغا با رو جماعتی نمونی وی دا ثواب اللہ آغا چالم ورکی چی مسلمان لیو گوٹ پے ورکی کہ پے پا وسکی نکی گی یو گوٹ اوبی بلہ ورکلی دلبم اللہ اجر ورکی یو گوٹ اوبا پدیم اللہ اجر ورکی. نو پر رمضان کے زمارونو ایثارو کے ایثار ستوئی بل مسلمان سرا خو کے زان پرید بل لور کے پخپل مخر بل لور کے گاونڈی دی نار پاتی نشی گاونڈی دی اوگی پاتی نشی چستا بچی خ خوراکونه خوري او ستا گاونڈی دا ډوډۍ درکنه لگی نو دا قیامت پر ورځ بدن رب العالمین ګوري تپوس کوي. دا د صحابه صفاتو. یو صحابی فرمایي وی جنگ یرموک کې د نبی رسول الله سره jihad لتلو وی زما د ترز وی د ځن کدن وخت دی او زخمی پروت دی وی تګیو ماته اشاره راکړه چې وبراوړه مشک می دا وبو په منډه منډه راوز غلو او د ترا غزوی ته می ورمخ کې کو چې هغه می خله کې وبا چولې دا هغه سره خوا کې یو بل زخمیو هغه فریاد وکړه او د وبو ته داسې پترسو قتل تګیو د ځن کدن د تند نه دی ملو ساتي.
وی زما رتره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرې راغلی اوسه. وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وزغلولې. وی چې هلته مې وزغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل، هم غریب تګی و. وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده، هغه له اوبو رسوه. وی هغه دریم زخمي له مې یوړی. وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی، هغه دې اوبو ته فریاد وکړه، آه یې وکړه، ورته یې وکتل تګی و. وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه. وی چې هغه له مې یوړی، هغه نه ساه ختلې وه. واپس مې هغه دریم زخمي له راوړې، د هغه نه هم ساه ختلې وه. واپس مې هغه دویم له راوړې، د هغه نه هم ساه ختلې وه. د تره هغه زوی له چې مې راورسولې، د هغه نه هم ساه ختلې وه. دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د زنکدن تنده برداشت کوي، خو د ما دې بل زخمي ملګري له اوبه یوسه خیر دی، زه به را تنده برداشت کم. او نن موږ څه کوو؟ زما وروڼو ډېر خلک، زه خو قسم دې رښتیا درته وایم، دا مالدار خلک، که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي، په مخ د ځمکه به غریب پاتې نشي، بغض او حسد به پاتې نشي. یو بل سره خلک ولې بغض کوي؟ وی دا مالدار دی او زه غریب یم، زما نشته او د شته. که یو بل سره ښېګړې شروع شوې، بغض او حسد به ختم شي، غلا غلطۍ به ختم شي، خوشحاله او د سکون زندگی به راشي. او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې، هغه فوراً هغه وینځې ته وایي تقسیم کا، شابه خیرات کوه. تقسیم یې کړې، تقسیم یې کړې، مازدیګر شو ټولې خلاصې کړې، 1 روپۍ هم پرې نه ښوده. چې ماښام شو روجه وه د عایشې صدیقې، خادمې ته وایي وی روجه ماتې راوړه. وی څه راوړم؟ وی څه نشته. وی نه. وی ګوره به زرګونو روپۍ دله رالې او ټوله دې خیرات کړې، نو 1 روپۍ به دې پرېښې وه، نو اوس به مې تالم روجه ماتې راوړې، ما به هم ډوډۍ خوړلې وه که نه، نو یو دې هم ترې پرې نه ښوده. نو عایشې صدیقې ورته وی چې اوس راته وی، نو وختي به دې راته یاده کړې وه که نه، وختي به دې راته یاده کړې وه، 1 روپۍ به هم ترې پرېښې وه. یعنې دومره سخاوت و په هغوی کې چې ځان ته هېر دی چې بېګاله به څه خورمه، خو چې څه وله رالل ټولې خیرات کړل. السخي قریب من الله، سخي الله ته نږدې دی، بعید من النار، د اور نه لرې دی سخي. او البخیل، بخیل څه شی دی؟ بعید من الله، د الله نه لرې دی، قریب من النار، اور ته نږدې دی. نو سخاوت ښه شی دی. او بیا په روجه کې چې ګورې سخاوت پرې نه دی، روجه کې ایثار وکړه، قرباني ورکړه، ګاونډي له ډوډۍ ورکړه، روجه ماتې ورکړه، جومات ته کجورې راوباسه، بل مسلمان له ورکړه. دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده. بل غیبت مه کوه، غیبت دې نه به ځان ساتې په روجه کې. او دروغ به بلکل نه وی. ما ووایي چې په غیبت او په دروغو د روجې برکت لاړ ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي خو معجزې وي، مونږ ته خو پته نه لګي. 2 ښځې لګیا وې غیبت یې کو، 2 ښځې. نبی علیہ السلام مبارک ولا لوښې ولېږه، لوښې پی ولا ولېږل، اوبې ولا ولېږلې، دواړو له. وی د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅکي. ګوره نبي علیہ السلام څونه د حکمت خاوند، خدای معجزه ده. او بیا ورته دا لوښي ونیسه، الټی ورځي وی په دې لوښي کې الټی وکړې، په دې لوښي کې الټی وکړې. هغې یوې زنانه هم هغه له لوښي نه اوبه وڅکلې، او بلې زنانه هم د هغه لوښي نه اوبه وڅکلې، خو چې تېرې کړې وې الټی رالې، څپه اوبه وې نبي علیہ السلام ورلېږلې وې، وی الټی رالې، وی دې کې الټی وکړې. یوې زنانه هم په هغه کاسه کې الټی وکړه، او بلې هم په هغه کاسه کې الټی وکړې، او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې، وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې. صحابه وی د الله رسوله دا څه دي؟ تاسو خو له اوبو لېږلې، نو چې اوبې وڅکلې نو چې الټی کولې، خو هغه اوبه به الټی کړې وې، دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې رالې؟ وی دا د مسلمان غیبت دی دواړو کړی، او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري، دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه، او زما د اوبو د برکته تې واپس راووتله. یو صحابي د بل چا غیبت کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورغی، وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم، غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم. وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې، نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ. وی غیبت دې د بل مسلمان کړی دی. اوس نبی علیہ السلام د کشف خاوند و، هغه ته پته لګېده او موږ ته پته نه لګي.
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، اے غیبتی دا د خوخه ده چې د مسلمان رور غوښه وخوري، دا د خوخه ده غیبت چې کې د مسلمان غوښه بخوري. او دروغ څونه ګناه ده، بعض وخت کې مونږ ته دروغ اړو څه ګناه نه ښکاري، دروغ به بالکل نه وي، نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمن شي، الله سره یو رجسټر پروت دی، فرشتو ته حکم وکړي د دې فلان کی سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه. نو چې بیا د فرشتو د الله په نزد د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي فلان کې دروغجن، الله نوم علي فلان کې دروغجن، فرشتې نوم علي فلان کې دروغجن. او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي، الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه. نو که الله نوم علي وي فلان کې رښتونه، که فرشتې نوم اخلي فلان کې رښتونه، نو رښتیا وایه دروغ مه وایه. په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې، خو لوی الله به پې خفه کې. او غیبت باندې میدان ګرم کې، مجلس به ګرم کې، لوی الله به پې خفه کې. نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او د عظیم ګناه ده، خو د دروغ او د غیبت نه د مارونو بالکل ځان وساتئ. تسبیح لاس کې پیدا کې، ذکر کوئ، د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف، او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ. په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې، او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومونئ. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې وی دومره فضیلت دی چې بروجه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډېر زیات دی، او که په روژه کې د فرض عبادت وکړه دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار مونځ چې دی که د سار، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار مونځ کړي وي. په روژه کې د 5 منځونه وکړل دروازې، دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روژې نه چې د 3,500 منځونه کړي. یو ځل دی وی الف زر آ، نو نیکي او پلس ملاویږي. او چې په روژه کې د الف زر او وی نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 900 نیکۍ به الله درکړي. الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمدال پیدو، نو 15 حرفونه دي، نو په دې به تعالی الله 50 نیکۍ درکړي، 50 نیکۍ به الله درکړي بغیر د رمضان نه. او چې په رمضان کې دی وی نو یو الحمد باندې به الله 3,500 نیکۍ دله درکړي، 3,500 دا یو الحمد ثواب. د قرآن شریف تلاوت کوا په رمضان کې خامخا وکا، که پورا قرآن تلاوت چاته ناظره نه یاده، قل هو الله احد سوره اخلاص خټولو ته یاد، الحمد سوره فاتحه خټولو ته یاد ده، ادې تلاوت کوي. زمارونو دومره اجر، یو ځل سوره فاتحه دی ولوستله، یو ځل سوره اخلاص دی ولوست، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته سوره فاتحه لوستي وي او یا کرته سوره اخلاص لوستي وي، څومره اجر دی. دا د الله رحم او د الله کرم دی. زمارونو ګورې پام کوي چې د الله د رحم او د کرم نه بار نشي، که د الله د رحم او د کرم نه بار شي قهر به راځي. ولې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په دې لومبه پوړی قدم کې خود وی آمین، چې دویمه پوړی باندې قدم کې خود وی آمین، چې دریمه پوړی ته مبارک او خود به وی آمین. نبی علیہ السلام په دې دریمه پوړی کې ناشته چې دغه نه فارغ شو دا منبر نه، صحابه ته تاسو کې د الله رسوله دا درې ځله آمین دی ولې وي. آمین خو خلق الوي چې بل دعاو کې دی په آمین وي، یا په خپل دعاو کې نو بیا وي آمین. نو مونږ خو ستاسو دعا نه لیدلې، نه دا اورېدلې، نه بل چا دعا کړې ده، نو صاحب دا آمین هم ولې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې په لومبه پوړی مې قدم کېښود، نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی، وی چې د کم انسان مور او پلار دواړه جم دی وي یا یو جم دی وي، دې د دې مور او پلار داسې خدمت اونه کی چې ځان په جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کړي. د مور او پلار به داسې خدمت کوي چې د هغې د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي. نو که داسې خدمت دې اونه که چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کړي. نو یې چې آمین.
کور د مور او پلار به ډېر قدر کوي. او کته دی بوډا دی ګړې وړې وای، دی بوډا دی کنزل کوي، دی بوډا دی پلان کې زوی سره ښه کوي، ما سره هغه څه نه کوي. نو چې بوډا وته تا په خپله وی بوډا دی کمزور دی، لاس یې رپي کار نه کوي، خپې یې رپي په کونټی ګرځي، سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، نو زړه او دماغ یې کار نه کوي، کنه کمزورې شو کنه. دننه به هم کار نه کوي مازغه، دننه به هم کار نه کوي زړه، نو کمزورې شو. نو ته به ورسره ګزاره کوې کنه. ته چې کمزورې وې او د ګرځېدو نه وې، دې پلار دې مور دله غول نه پاکول، دې پلار او دې مور په غېږ کې نه ګرځولې، تا به هم کمزل کول. پلار به یې د ګیرې نه نیوسه، خو نه پوهېدې ماشوم دی، اوس پلار نه پوهېږي، ګزاره ورسره کوه کنه. که پلار قصدن یو زوی سره ښېګړه کوي بل، اب هغه نه به الله تپوس کوي. پلار قصدن ظلم کوي، د هغه نه به د هغه ظلم تپوس الله کوي، ته نه شي کولی، الله به ته کوي. د پلار دومره لویه مرتبه ده، وی که دی کافر او ګرجې له ځینو بوزې به نه، خو که دی په خپله ګرجې ته لاړه او د راتلو نو راوستی یې شي، په شعر اوچت کوری وله بوزې مه ګوناله. خو که د هغه ځای نه بیا کور ته راته او د راتلو نو شا وله ورکری وله، اوږه وله ورک، ګډې وډې وی په مجلس کې. نه په طریقې پوهې که خیر دی، دا څه بده خبره نه لکه په طریقې پوهې کې کور کې ورته ووایه، په طریقې پوهې که. خو داسې مه چې په پلار شرمېږي. په پلار چې شرمېږي خو هغه ارامي وي، هغه لالي نه وي. ګورئ ارامي بچې به په پلار شرمېږي، لالي بچې به چېرته هم په پلار نه شرمېږي. لالي بچې به د پلار خیال ساتي، او مونږ خو ډېر خیال ساتو، ما ته خو پته ده که مونږ خو ډېر خیال ساتو. اکثر دا باباګان مونږ له بیا راشي که قسم دی، ګوره داسې خلک هم ما لیدي دي چې بچي را پرزولي دي او لاسونه او خپې یې پې زخمي کړي دي. داسې میندې مې م لیدي دي چې زخمي حالت کې ماله راغلي دي، لاسونه او خپې یې تړلي دي. دا ولې مورې، دا ولې بابا، دا بچی والے میں. الله اکبر. دی معذوره لا او دی کمزوری پلار لا او کمزوری مور لا، خود دشمن لاسم نه ورځي ظالمه. خوش قسمت بچی هغه دی، خوش قسمت چې پلار یې مري او دې زوی ته دواګانې وکړي. خوش قسمت بچی هغه دی چې مور یې مري او په خولې کې بچي ته دواګانې دي، او خوش قسمت بچی هغه دی چې مور او پلار یې جمدي و دې وله خدمت وکړي، او چې مړي قبر له ولځي او خیرات ورپسې کوي. نه مور او پلار قدر وکړئ، خیال وساتئ. ښځه ده د ښځې خپل ځای شته که نه، د ښځې خپل ځای دی او د مور او پلار خپل ځای دی. دا نه چې د ښځې دپاره به د مور او پلار قدر به نه کوي. او د مونږ پښتانه څه وایو؟ مونږ وایو خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی. دا ښځه نعمت د خدای تعالی نه، مور نعمت د خدای تعالی، پلار نعمت د خدای تعالی. نو زما رونو وی نبی علیہ السلام وی جبریل علیہ السلام ګوره مقربه فرشته ده، وی چې د چا مور او پلار دواړه یو جمدي و، داسې عبادت ولو نه کي چې داسې خدمت ولو نه کي چې د هغې د خدمت د وجې جنت ته لاړ شي، الله دې تباه کړي. وی مې چې آمین. ګوره نبی علیہ السلام پې آمین ویلې د غرق به ګرځی، ګورې مه کوئ. وی چې په دویمه پوړی مې قدم کېښود، وی چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتي شي او درود در باندې ونه وی نو الله دې هلاک کړي. ما وی چې آمین. د نبی علیہ السلام نوم مبارک احمد او محمد صلی الله علیه وسلم، دا دوه نومونه دي چې دا څوک والي نو چې څوک یې ووري نو یو ځل درود شریف واجب دي، خامخا به یې که دی ونه وي ګناهګار شو. او که په یو مجلس کې بار بار اخیستلی کېږي لکه نعتونو کې خلک وایي نو یو ځل واجب دی او بیا مستحب دی. او د درود شریف ګوره ډېرې لویې فایدې دي او کمالات، دومره کمالات چې هغه ځان له یو جمعه تقریر غواړي، که موقع پیښه شوه درته به یې ووایم. او د رمضان میاشت درود شریف له هم ګورې رونو زور ورکړي. نو چې څوک ستا نوم والي ای رسوله او څوک پې درود ونه وایي نو دی دې هلاک شي. مې چې آمین. او په بله پوړی څه ووی وی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دی پکې دومره عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي، دا دې هم هلاک شي. وی ما وی چې آمین. اوس پې ځان پوه کړئ، دومره عبادت به په رمضان کې کوئ چې ځان په الله وبخئ. او که دومره ونه که نو جبریل علیہ السلام خیره کړی ده او پیغمبر علیہ السلام پې آمین ویلی دي. نو چې جبریل علیہ السلام غوندې مقدسه فرشته خیره وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې مقدس پیغمبر پې آمین وی، دا خیره به قبلیږي او که به نه قبلیږي. نو د الله د رسول او د جبریل علیہ السلام د خیرو نه ځان وساتئ. خیره د چا دپاره ده؟ هغه چا دپاره چې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په الله وبخي. دومره عبادت به کوئ چې ځان به په الله بخئ، دومره به کوئ. فرض منځ کوئ، نفل کوئ، غیبت نه څه جوړوئ، دکان کې ناستې پردې غیبت کوي.
د پټي په پوله ناسته پردې غیبت کوي. جمعات کې ناسته استاد هم کوي او مقتدیم کوي. استاد مخ قبله تشا کې او مقتدی ته مخ راو ګرځي او مقتدیان هم قبله ته مخ کې وسره ورنږدې شي. دواړه پردې غیبت شروع کوي. یو دلال ته کې د مقتدیانو ناسته غیبت کوي، بل دلال ته ناسته غیبت کوي، بل دلال ته غیبت کوي. مقبره کې مړ شوی دی، لس کسه یو ځای چې دوی یو ځای جوړ غیبت لګیا دي. عجیبه خوند هم دی د غیبت. مرچکې د ترسکون دغه چولو باندې چې هغه مالګه او مرچکې او چټني ور واچي نو ترسکون شي، او کاسې چڼه خورې نو مړی نه تېرېږي. غیبت دقسې ترسکون شی دی. یو ځل مخکې ما ته چا خبره کړې او جومات یې یاد کړ. زمونږ خلک هم عجیبه دي، دا د ډېرو کلونو خبره ده. یاره یو 14 کاله خو به کېږي. ما ته یو سړی راغی، وی پلانکي جمعه مونږ په کلي کې یو جومات راته یاد کړ. زمونږ په کلي کې وی پلانکي جومات کې خلک ناستو تاش یې کو. هلکه جومات کې تاش کو او وی په جومات کې وی ما چې ظالمانو وی مونږ خو په جواري نه کوو، روژه پې لنډو. واوره وته مونږ په جواري نه کوو، مونږ په روژه لنډو. په تاش روژه لنډی ده، الله په قرآن یې ولې نه لنډی. هلکه پلان کو لګیا. او دا بل خو د دنیا دي زمري خلک کوي که نه کوي؟ زمري پخوا مو ماشومانو مونږ به م کول، کاڼي ماڼي یو خوا بل خوا کرښې مرخې راکاږي. مونږ نو تېر شوي دي. خلک کوي که نه کوي؟ دا ماشومان کوي، زمري ورته وایي که څه ورته وایي؟ څوک پکې لډو کوي او څوک څه کوي. جواري پې نه کوي، روژه پې لنډوم. روژه د الله په نوم ولې نه لنډی؟ لا اله الا الله. څومره خوند دی پکې. لا اله الا الله څومره خوند دی. الله څومره خوند دی پکې. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. څومره خوند دی پکې. د الله په نوم روژه لنډه که چې ثواب دی وشي. بدبخته په زمري او په تاش روژې لنډې، په لډو باندې روژې لنډې. دا ټوله ګناه د شیطان مونږ کې پیزوان اچولې دی. لکه څاروي کې چې سړی پیزوان واچوي او کم خیر راکاږي ورپسې څاروی منډې وایي، دغسې مونږ یې پیزواني کړي یو دی شیطان. خدای ته وګورئ، د غیبت نه ځان وساتئ، څه به ترې جوړه کړې. ماړو ستا غیبت وکړه ډېر زیات مې وکړه، نو ستا څه کمولی شم؟ هېڅ هم نه. که ته د ما غیبت وکړې او ډېر زیات هم وکړې، زما څه کولی شي؟ هېڅ هم نه شي کولی. عزت او ذلت هغه دی چې چاله رب العالمین ورکړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یا الله ستا په لاس کې عزت او ذلت دی، خیر ستا په لاس کې دی. هېڅوک چاته شر نشي رسولی چې الله د چا خیر وغواړي. که نه رسولی شي د چا خیر چې الله وغواړي. د دنیا طاقت و د شر رسولی شي؟ وایه جواب راکې نشي رسول. چاله چې الله عزت ورکړی دی، ټول مخلوق غیبت کوي، عزت ولا کمولی شي؟ نه. ځان دی برباد. چا چې غیبت کې خپل ثواب دی هغه ته وبخه، خپله نیکي دی ورته وبخله. نو روژه کې خو ته توبه وباسې. او یاره وروڼو یو خبره درته بله کړه، نسواریان خو په روژه کې نسوار به انشاءالله چې نه اچوي، که نه په روژه کې مچوي. روژه کې مچوي؟ نه د روژې د پېشمني نه ماښامه پورې، د روژې دوران کې، روژې دوران کې یادو، نه روژې دوران کې یادو چې روژه پېشمني وکړي تر ماښامه پورې خو څوک نسوار نه اچوي که نه. نو دا وروسته مو ورپسې ما اچوی، په چونډی شړق راغورځېږه، وروسته مو غورځوه که نه. دا دله خدای پاک یو پزل درکه که نه. و یاره جي بس مرمه، یاره که د نسوارو نه څوک مړ شو ګناه یې زما د غاړې ده، زه به یې جنازه وکړم که نه. بلکل چې څوک نسوار اچوی دی مجلس کې ناست یې، ټول نن قصد وکړئ چې نسوار به واچو. بس مړه په دې خوله خو ته الله یادوي، چې په کومه خوله الله یادوي او د پیغمبر نوم پې په هغې به ته نسوار باچوي. مرې به پې چې پرېږدې یې مړ به شم. یاره جي کافره نشره نشم نه، زه نشره پکې. قصد وکړه شیطان سره، باس شیطانه د رمضان مبارکه میاشت در باندې الله راوستل. او خطرناکه ګناه د نسوارو نه ګورې بله نشته. ښه دا مو چې دا ګناه نه ده. یو نشه ده او نشه حرامه ده یوه. دویم نسوار چې خوله کې نسواري واچوي نو دا تیریږي. ګورئ کنې ته بیا لاړې وتوکه او وکړه چې په هغې کې هغه شینوالی راځي او که نه راځي، نو خاورې دې تېرې کړئ. دا خو ایره ده که نه. او تماکر یې تېر شو، دا دې بېله ګناه او معدې ته هم نقصان رسوي. درېیم اسراف دی. نن سبا اوس خو به غونډار هم ګران شوي، په څو روپۍ دی؟ په 3 شو. ګوره د روپۍ نه 3 ته وخت، ولې پټرول ګران شو که اوس په هغه شي تابېږي، هغه بجلی ګرانه شوه، 3 ته ورسېدل. او کم از کم یو نسواري خو به د ورځې 2 غونډارې خو به خامخا دی خوري اچوي، په 2 کېږي هم نه.
په دریو درې چې خوري نو 9 روپۍ عروض شوه، نو دا میاشتې څو شوې؟ تقریبا 200 روپۍ. دا 200 روپۍ د الله جومات کې ورکه کنه. والله چې واقعي رسول الله ټکو جومات له څوک شمه نه راوړي. 9 روپۍ عروض ده، نه مفتو کې لاړه، دا دې بیا اسراف شو. او بله غټه ګناه څه ده؟ پخرم پې کې. ولې ما له به د چین ماچین خاپیري راځي، نسوار مې چولې. ما زه چې ته طالب هم یو ځل، نو ما له یو طالب نسوار راکړل. وی ته دا ما یې لکه دا نسوار ښه شی نه دی، ما ته دا واچو چې سبق په خوند پیښې. وی په هوا به ګرځئ، په هوا به ګرځئ. یاره ما یو چونډی راواغېستلې، شونډه کې مې تراشه که څه خوند پکې. طالب ومن چې مې دې شونډه کې واچول او سر تاوېدل، ما وی ګنې د اسمان تاوېږي، دا ځمکه او د اسمان او دا هر څه تاوېدل. او صاحب الټی راغلې، الټی مې 3-4 ځله وکړلې، او بیا مې هغه شګه راواغېسته او شونډه مې پې مګله، او دا شونډه مې سوځېده. ما وی توبه د دې دغه نه توبه. وی دا چین ماچین خاپیري راځي چې سړی نسوار واچي او په هوا به وی ګرځي. یو ګناه شوه، بل د خلکو مخکې کې، بل پې فخر کې. څونه ګناهونه یو ځای شو. نو دا د ورورولۍ خبرې مې درته وکړې، زما دا خبرې په بدو ماړه وې. دا چې چاته څوک نصیحت د دین کوي هغه یې نږدې وي. نظره ته ځان نږدې ګڼم او ته مې هم نږدې رورې چې ما له دومره د لرې ځای نه منزله راځې، خو ما سره دې مینه ده، نو زه به هم در سره مینه ساتم، د آخرت د غم نه به دې خلاصوم. نو مهرباني وکړې، قصد وکړې زما ټولو وروڼو، که څوک هم نسوار اچوي نو د نن نه توبه وباسه چې بیا به نسوار بلکل نه اچوي. داسې ده که نه ده؟ توبه ده که نه که څوک نسوار اچوي انشاءالله العظیم. حجر اسود ښکلی او پکې نسوار اچوي. په مدینه منوره کې قسم په خدای، قسم مې راته وخوړ، مدینه منوره کې په شهر 60 را روانم، یو سړي سګرټ څکه، غټه غټه ښکلې ګیرې ده. هیر مې دي چې پټکې یې وخو نه، خو غالب ګمان مې دا چې پټکې یم والي. او پښتونو چې سګرټ یې څکله مټه مې کله کونی مې رور یو خبره ته کوم خفه کېږم. ارې بلوچستان میدا مخامخ څه شی دی؟ ګمبد مبارک. او اوس راځي د نبي علیه السلام مبارک باندې بس سلام اچولي. نو سګرټ خو هسې هم ښه نه دی، خو د حضور پاک مبارک په دې خاوره کې، د نبي علیه السلام په دې خاوره کې، او بیا هغه تماکو چې کوم پاتې شي په ځمکه به غورځئ. یاره نر مسلمانو په ځمکه یې پې خپراخ که ماته یې وې څوکې مې د پلانکې علاقې ماته وې مولانا صاحب د نن نه پس مې سره توبه چې سګرټ بند کړ. او قسم په الله، قسم مې راته وخوړ، یو سړي راله ډوډۍ کړې وه په مدینه شریفه کې، ملګري م را سره و، ملګري م درته خولی شم خو نوم یې نه علم، چې ډوډۍ له یې بوتلو، او په داسې ځای کې مکان و چې د هغې نه د نبي علیه السلام مبارک ګمبد ښکارېده، مبارک ګمبد ته ښکارېده مخامخ، داسې ځای کې اوسېده. وپسخېدم چې ورلم ټي وي او ډش پروت دی وته، وي سي آر وته پروت دی. ما وی الله د خدای نه نه یارېږې، د دې حیا نه درځي د دې مخامخ ګمبد نه. د جومات خوا کې به په خوا ډول ته نو بند به کوي دا جومات. زمونږ د کور خوا کې چا ډول نه دی والی چې په سړک به ته وایي بند کې د مولوي صاحب کور دی. د زیارت خوا کې به چا په واده کې ډول وو ووایه راته که نه. نو مال لږو د خامتا جامې وې، صرف شملې وې او خوند پکې و برکت پکې و، ټوله شپه به یو بل سره ګپونه لګول. خوشحاله ژوند و خوشحاله ژوند. اوس که مال ډېر دی، دولت ډېر دی، موټرې دي، لارې دي، ماښام نه پس د کور نه څوک بر ته نه راوځي، او دا ټول به ناست و په حجرو کې و ګپونه به یې لګول او خندا خوندي به و. دا ولې په قهر د خدای خدای نه زیارت احترام ته نه، جومات ته نه، مولا ته نه، د رسول الله مبارک شته. مې حیا در نه د ظالمانو مخامخ و ګمبد مبارک ته وګوره، کوم ځای کې پراته، جنت کې اوسېږې. حاجي صاحب وایي جنت کې ناست محمد امین نعتونه لیکي، جنت کې ناست محمد امین. مدینه منورې ته جنت وې، د جنت ځمکې ورته وې. نو دا جناب روجه ده، د روجې مبارکه میاشت، د الله رحمتونه راورېږي چې څوک ګناه کوي توبه پکې وباسئ، الله به د هغې د اجر درکړي. نو د دغه نه غیبت نه او د دروغو نه خو چورلټ توبه وباسئ، الله به پې دله اجر درکړي. بل دا مهرباني وکړې ټولو ته وایم چې د ماسخوتن د بانګ لږ په وخت وایې ښه. ماسخوتن دپاره کم از کم 1 ګنټه 20 منټه یا 1.5 ګنټه ټیم پکار دی. 15 منټه کم په 6 بجې بانګ وایي 15، نو 20 منټه د پاسه ماسخوتن داخلېږي. کم از کم پکار دی چې په 9 بجې بانګ وویلی شي، پکار دی چې په 9 وویلی شي، خو چې 9 نه، خو چې د 20 منټو نه مخکې بلکل بانګونه وایه، 9 بجې خلک بانګونه شروع کړي. خیر دی وقفه لږه ساتی که نه،
که په اونی مې مونځ کې 10 منټه مخکې بانګ ووایه، که په کم مونځ کې نو 15 منټه مخکې بانګ ووایه، چې لازمه خو نه ده چې نیمه ګنټه خامخا بانګ مخکې وایي. او دویم د سارم لږ احتیاط وکړئ، د سارم احتیاط وکړئ چې په وخت باندې بانګ وایه، په چا روجې خرابې نه کړي. او تراویح خو به ټول کوئ که خیر انشاءالله خو لږ کنه خو څنګه یې کوئ؟ هغه مولا له دی چې کم یې په 15 منټه کې کوي، کم مولا چې 15 منټه کې کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي، خپل مونځ یې هم غرق کړه او ستاسو یې هم غرق کړه. احتیاط سره د الله مونځ دی، الله ته ودرېږئ. نو چې الله ته ودرېږئ قومو جلسه پکې کوئ، چې رکوع نه پاسې ودرېږه لږ. ربنا لك الحمد، نبی علیہ السلام به ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. دونه وقد بيلو مختصر ربنا لك الحمد نمر خدريك كان بس سبحان ربي العظيم الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر. دا منځ دی. خپه جلسه په دغه کې سجدې نه چې پاسې ملا نیغه کړي نه چې نیغ دی، که ملا دې نیغه نه کړه مونځ دې برباد کړ. په رکوع کې د 2 سجدو میانځ کې چې ملا دې نیغه مونځ دې برباد کړ. یو غر سره لګیا دی قاري صاحب، غر سره په منډه منډه لګیا دی او صاحبه نه پس ایاک نعبدو څوک پیش او نه په ایاک نستعین څوک پیش. هلکه خو ګاډي ته چې تاسو روځئ پېښور ته دی په دې سټاپ څونه تېروئ؟ نیمه ګنټه او 15 منټه ته اړوئ که نه اړوئ؟ د ګاډي په انتظار. نو د ګاډي انتظار دپاره خو 15 منټه او نیمه ګنټه انتظار کوئ، ګاډي لا نه دی راغلی. او د الله په مونځ په 15 منټه تنګېږي. خشته ښکلې تراویح چې کوئ په 15 منټه کې کېږي، یعنې ګنټه دې پې ولګي که ښکلې مزېدار. خیر دی که نور مونځ لږ زر زر قرات سړی و هدر سره ووایي خیر دی پروا نشته، خو چې حروف خپل ځای ته ورسېږي قومو جلسه نو دا مو وایه چې پلان کې مولا دا کلاشنکوپ دی هغه پسې ځم پلان کې چې دی نو دا ډېر تیز جز دی مې زر جنت ته رسوي، ډېر زر دوزخ ته رسوي، ځانم زر دوزخ ته رسوي او تام زر دوزخ ته رسوي. مونځ یې برباد که نیک بخته. داسې مولا پسې مونځ ونه کې ښه په قلار چې څوک کوي هغه پسې دا یا مولا مجبور کوي استاد 15 منټه دا خو الله ته مونږ ولاړ یو، دا خو مونږ د دنیا بادشاه ته نه یو ولاړ، دا خو مونږ د دواړو جهانونو بادشاه ته ولاړ یو. مونځ کو مونځ څه چل کېږي په 15 منټه لیټ شو بس را باندې خارخ لګېدلي. تراویح په قلاره کوئ، ښه په اطمینان باندې تراویح کوئ او ټول چې ته پېشمني له پاسه نو چې بیا اودسه سم نه لري تهجد خامخا کوئ. ناولې به نه وده کېږئ، ناولې پېژنئ که نه، تهجد خامخا وکئ. او بل صلات تسبیح چل برته وښیم چې یو ورځ روزانه خو یو مسلمان خامخا صلات تسبیح وکړي. دې کې ستاسو فایده ده، ستاسو پکې اجر دی، پروردګار دې په خیر په موږ دا میاشت تېره کړي. اکثر خلک په روژه کې دا خبرې کوي چې په ګپ کې د چای صد کوي او یو بل ته کنزل کوي، جنگ جګړې کوي. دې خبرو باندې روژه باندې اثر د روژې برکت یې برباد شو که نه. د چای صد په ګپ کې څوک د چای صد کوي، دا غلطې خبرې دي. او کنزل اسم ګناه ده او په روژه کې ډېره لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. او جنگ جګړې کول نبي علیه السلام مبارک د لیلة القدر شپه ورته الله وښوله چې بار ته راووت 2 صحابه یو بل سره جګړې کولې. وایي ما ته الله د لیلة القدر شپه وښوله خو دې 2 کسو جګړې کولې، د دې جګړې د وجې نه په ما سر پرېوته مې یېره شوه. د جګړو دومره نقصان دی. نو جنگ جګړې کول دا ګناه دی، دې نه ځان ساتئ. دا څونه ګناه ده. وایي تا کره وړه نشته او ما کره وړه دي نو ځکه د روژه نیسم. په بل مسلمان له پیغور ورکول د رزق دا ډېره لویه ګناه ده. بلکل حرامو نه ځان ساتل دا پکار دی چې د حرامو نه مونږ ځان وساتو. او حرام سره نه سړي دعا قبلېږي او نه عبادت قبلېږي. الله دې د حرامو نه وساتي او الله دې حلال رزق نصیب کړي. د بجلۍ اغلا دا خو ګناه ده که نه؟ بجلی اغلا بالکل ګناه ده، ټول قوم ګناه ده. بعضې وایي چې یاره که څوک ختم کوي هغې له پیسې ورکوي خوراک نه، د دنیا دپاره که یو سړی څوک ختم کوي د چا مقدمه چا کور جوړ که یا د چا څه بیماري وي په کور کې داسې وي او څوک طالبان یا راشي او ختم وکړي په صحیح طریقه ختم وکړي، ډوډۍ پې وخوري یا اسې ورسره خیراتي سے تعاون وکړي، په دې کې اسم نشته، حرج پکې نشته. او که چرتې ایصال ثواب د مړي دپاره څوک ختم کوي، ایصال ثواب لکه مړی شو او د هغه دپاره ختم کوي نو په هغې اجرت اخیستل دا ښه خبره نه ده، دا بیا ښه نه ده.
ګونګا د خپلې ښځې له طلاق ورکړي او ښځه او خاوند دواړه ګوی ورکوي، ټیک ده که نه، چې ښځه مې اقرار کوي او خاوند هم اقرار کوي چې ما طلاق ورکړی دی، نو بیا پکې سري په اشارو باندې د هغوی خلک پوهېږي. دوی ما سره چې امانت پیسې دي، امانت به دا امانت دا حکم دی چې دا به امانت ساتي، په دې تک تجارت نشي کولی، او که دا د نروکې شوې نو ته ذموار هم نه. که دله څوک امانت درکړي او ته پې کاروبار کول غواړې نو بیا هغه ته ووایه چې دا ما ته ستا قرض شو، نو بیا پې ته ځان له کاروبار کولی شي، خو هغه ته به وې، او بیا که دا بربادې شوې نو بیا به د هغې ذموار هم ته. یو مونځ چانه قضا شي نو د بل مونځ نه مخکې د هغه قضا کوي. که وخت تنګ و یا جمع ولاړه وه نو خیر دی بیا یې د وختي مونځ وکړي، هغې نه پس د هغه قضا مونځ بیا وروسته وکړي. د قیامت پر ورځ دا غلطه خبره ده چې سړي به د مور د نوم سره بللی کېږي، د پلار سره به بللی کېږي، فلانکې د فلانکې زوی. صرف عیسی علیه السلام هغه به د مور په نوم بللی کېږي، باقي به هر انسان د پلار په نوم بللی کېږي. دا خبره غلطه ده چې مړی ونه سپارې نو ځمکه یې نه خوري، نه، دا غلطه خبره ده. دا سپارل ځان له د شریعت یو طریقه ده، نبی علیه السلام نه ثابته ده، سنت دی، سپارې به مړی. خو که دې اونم سپاره نو ځمکه هغه وجود خوري کوي، داسې خبره نشته دی. سفر کې روجه نیول، که طاقت دې په روجه وي او نیوی شي نیول بهتر دی، او که طاقت دې په روجه نی کمزوري کېږي یا څه نقصاني نه نیول بهتر دی، بیا به قضا وکړي. څوک پالج والی، ګوره یاد وساته کم سړی بیمار دی د هغې مسلمان ډاکټر نه دې تپوس وکړي چې په خپله روجه نیسي، یا د مسلمان حکیم نه چې په خپله روجه نیسي. نو که هغه وله مشوره ورکړه چې روجه مه نیسه نو بیا مه نیسه روجه، او که هغه دله مشوره درکړه چې نه نیوی شي نیسه نو بیا نیسه. خو هغه ډاکټر چې هغه په خپله روجې نیسي، ګورې چې مسلمان ډاکټر یې په خپله روجې نیسي. دا خو نورې قصې اوږدې دي، دا به چېرته بیا بل وخت کې ویم، وخت ناوخته دعا وکړئ الله په موږ دا میاشت د روجې په خیر او عافیت سره تېره کړي. د روجې دا یو څو مسایل درته ویم چې هغه دا دي چې شی سکل مکروه دي. شی سکل اکثر زنانه کټوی سکي، سکل د کټوی مکروه دي، کټوی به نه سکي. لیکن علما لیکي که د یو ښځې خاوند سخت طبیعتی او قاریږي ورته نو که د ژبې په سر باندې شی وسکه نو بیا خیر دی، خو لاړې به تو کي. بل دا دی که خولې کنګال کړه او اوبې تو کړې نو که په خوله کې باقي څه لونوالی پاتې وي او هغه لاړو سره تیر شي نو هم پروا نشته. بل که غاښ وینې شو نو او هغه وینه تیره شوه نو که دا وینه او لاړې برابر وي یا وینه په دې لاړو زیاته وه روجه ماتېږي، او که د وینې رنګ د لاړو د رنګ نه کم و روجه پې نه ماتېږي. که غیر اختیاري د چا لوګې تیر شو یا دوړه تیره شوه په دې روجه نه ماتېږي، او که قصدن چا لوګې راخ که لکه د سګرټ نو په هغې باندې روجه ماتېږي. که د یو سړي مری ته غیر اختیاري مچ ننوت د خیال نو تیر شو په هغې روجه نه ماتېږي. که د یو سړي په غاښ کې څه شی نښتی و او هغه تیر شو نو که د چڼې د دانې عمره و روجه یې ماته شوه، که د چڼې د دانې نه راکوټې و روجه نه ماتېږي. او که قصدن هغه شی بار راوویسته او بیا تیر که نو که لږې مې ګورې بیا پې روجه ماتېږي. او بل که سړی غسل کوي په روجه کې غسل کولی شي، خو که روجه وي نو غسل به په داسې طریقه کوي چې حلق ته به اوبه نه بوځي، بل پوزه کې به مو به دومره اوچتې نه راکاږي چې هغه بره تېرې شي. که د یو سړي هغه بیماري وي، بعضې خلکو ته سا بیماري وي او سپری کوي نو په سپری ګورې روجه ماتېږي، یا پوزه کې هغه سپری راکاږي یا په مری کې راکاږي نو په هغې باندې روجه ماتېږي. البته که دارو په غوږ کې اچوي یا په سترګو کې اچوي په دې روجه نه ماتېږي. که یو سړی لامبي یا یخ ځای ته ننوت او د یخوالي هغه اثر یې وجود ته ننوت نو په دې هم روجه نه ماتېږي. په انجکشن باندې روجه نه ماتېږي. که هغه د رګ انجکشن دی او که د مټ انجکشن دی یا دا ډریپ بعضې خلک خیجوي نو په ډریپ باندې هم روجه نه ماتېږي. ډریپ باندې یا د رګ یا د مټ په انجکشن په دې باندې روجه نه ماتېږي. دارنګې په مالش په سر باندې یو سړی مالش کوي په دې هم روجه نه ماتېږي. بعضې وخت سړی سر غوړ کړي او د تیلو هغه خړوالی دی مری کې محسوسېږي په دې هم خیر دی روجه نه ماتېږي. دې سره روجه هغې ته څه تاوان نه رسېږي. او
باقی قسم مسائل ستاسو وي خیر ایمان رسو تپوسو کې پروردګاره مونږ له صحیح روجې نیولو توفیق راکې الله دا روجې قبول منظور کې الله کال په کال په مونږ باندې روجې راوستلې کې الله د رمضان روجې را باندې راوستلې کې الله مونږ له عبادت توفیق راکې الله تعالی ناراضي شي الله د خپل قهر او د خپل غضب نه مساتي الله د جهنم د اور نه مساتي څوک بیماران دي دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي او که څوک قرضداران دي الله دې قرضونه خلاص کړي او که څوک وفات شوی دي زمونږ جعفر شاه ماما وفات شوی دعا وته کوي چې الله مغفرت نصیب کړي او دارنګ نور زمونږ د تنګي د مدرسې محتمم صاحب او جمعه ګل جی صاحب هغه وفات شوی دی څو ورځې مخکې دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي او نور څوک مردگان وفات الله ته ټولو بخي الله د زمونږ ایمان او زمونږ عمل او الله زمونږ د حیا حفاظت وکړي د بې حیا او د رسوایی نه پامن کړي ساتي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله